تازه پاکستان کې خو د بلوچستان کې څلورو سیاسي ګوندونو په ګډه د بلوچستان او سند ترمنځ لارې د اعتراض په ډول تړلي. د بلوچستان ځایي خبریالان وایي په دغه ایالت کې ځایي څلورو سیاسي ګوندونو د فبرورۍ په 8مه په ټاکنو کې د درغلیو لاسوهنو په اعتراض کې د بلوچستان او سند ایالتونو ترمنځ لوی لارې د تګ راتګ پر مخ تړلي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت څخه ځایي خبریالانو د یکشنبې په ورځ د سلواغۍ 29مه راپور ورکړی چې په یاد ایالت کې څلور ځایي سیاسي ګوندونو په ګډه د بلوچستان او سند ایالتونو ترمنځ عمومي سړکونه د تګ راتګ پر مخ تړلي دي. د دوی ځایي سیاسي ګوندونه دغه سړکونه د فبرورۍ په 8مه په ټاکنو کې د پراخو درغلیو لاسوهنو په اعتراض کې بند کړي دي. د خبریالانو د معلوماتو له مخې د یکشنبې له سهار راهیسې د کراچۍ کوټې او کوټې چمن ترمنځ سلګونه باروړونکي او مسافر وړونکي موټرونه درول شوي او د اعتراض کوونکو له لوري د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی وایي په بلوچستان ایالت کې ټولې امنیتي ادارو ته امر کړی چې د مسافرو د تګ راتګ په لارو کې ټول خنډونه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ټول ټاکنو کې د درغلیو د ادعا په اعتراض د کوټې او چمن په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه